لکه څنګه مو چې ولیدل د زنګون ساحه چې کوم تاسو وینئ یا د پښې سترګه دا یوازې نه ده او ما غوښتل چې تاسو ته دقیقا تشریح کړم چې څنګه د دې هډوکو سره ټینډنس وصل کیږي، څنګه ورسره عضلات وصل کیږي، څنګه ورسره عصبي ریښې راځي، څنګه ورسره د وینې رګونه راځي او په کوم شکل د هډوکو کنټرول د عضلاتو او د ټینډنس په لاس کې ده. که چیرته عضلات نه وای، که چیرته ټینډنس نه وای، که چیرته د وینو رګونه نه وای، که چیرته عصبي ریښې نه وای، هر یو د دونه که چیرته نه وای، زموږ د وجود جوړښت بې معنا و. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې درک شي. الله سبحانه وتعالی په کوم شکل چې زموږ د وجود اناتومي را پیدا کړې ده دا ډیره په زړه پورې ده. زموږ اسکلیټ ابتدا ده، اما اسکلیټ هر څه نه دي. که چیرته یو انسان ته نه اسکلیټ وای د ژوند به ډیر زیات بې معنا و. که چیرته ته نه عضلات وای همچنان ژوند بې معنا و. که چیرته انسان ټول جوړښت د رګونو وای امکان نه درلود چې ژوند وکړي. او که یې چیرته ټول جوړښت د ټینډنس وای بیا هم د نشو کولی چې مخ ته لاړ شي. یا فرض وکړئ ټول انسان عصبي ریښې وای نشو کېدلی چې د ژوند وکړي. نو زما د اسکلیټي سیستم ترڅنګ چې تاسو ته نن غواړم په اناتومي کې تشریح کړم د دغه 15 مهمو مواردو یا د دې 15 مهمو شیانو اړوند بحث کول هم ډیر زیات مهم دي. تاسو باید پوه شئ چې د انسان په وجود کې اول هډوکي، وروسته د هغې نه عضلات، وروسته د هغې نه ټینډنس، وروسته د هغې نه رګونه د وینې، البته وروسته د هغې نه عصبي ریښې دا مهم رول لري. او د دې 15 په موجودیت کې زموږ د وجود مختلف ارګانونه کار کوي او په اصل کې زموږ د وجود هر ارګان د همدغه 15 اساسي جوړښتونو په خدمت کې دی. مثلا د زړه ټوله وظیفه دا ده چې د وینې رګونه د وینې نه ډک وساتي. که چیرته د وینې رګونه یي او زړه نه یي مطلب داسې یو پیپ چې پکې اوبه نه یي ارزښت نه لري. او که چیرته بمبئی او پیپ نه هی چې اوبه ورسوي بیا هم ارزښت نه لري. نو یو ارګان چې زړه دی دا مرسته کوي د دې 15 اساسي برخو سره چې د وینې رګونه دي. زړه د وینې رګونه ساتي، د بل طرف نه تاسو ټینډنس ګورئ، د بل طرف نه تاسو هډوکي ګورئ، د بل طرف نه تاسو عضلات ګورئ. نو دا 15 ډیر زیات مهم موارد دي چې تاسو یې باید په اناتومي کې زده کړئ. کلم چې تاسو ته یوه ساحه راځي چې هغه زخمی ده یا هغه دردېدلې یا هغې صدمه لیدلې، تاسو باید متوجه اوسئ چې هډوکي زیان کړی دی، د وینې رګ زیان کړی دی، عصبي ریښې زیان کړی دی، عضلات پاره شوي دي یا ټینډنس کېدلی دي. که چیرته تاسو پوه نشئ چې په کوم وخت کې چیرته څه شي صدمه لیدلې تاسو نشئ کولی یو ښه جراح واوسئ. فرض وکړئ د یو انسان هډوکی نه دی مات شوی، ټینډنس یې کېدلی دی او تاسو فکر کوئ هډوکی یې مات شوی دی، تاسو نشئ کولی یوه ښه حل لاره ورته وګورئ. یا فرض وکړئ یو نفر په خپه کې د عضلاتو پارګي لري، تاسو فکر کوئ چې هډوکی یې مات شوی. یا د یو نفر هډوکی مات شوی تاسو فکر کوئ د عضلاتو پارګي لري. او داسې پیښې په لسګونه موږ متاسفانه لرو په خپل هیواد کې چې د یو نفر هډوکی نه دی مات، عضلات یې پاره شوي، ډاکټر اشتباه کړې، فکر یې کړی چې هډوکی مات دی. د یو نفر عضلات پاره شوي، ډاکټر فکر کړی دی چې نه برعکس د عضلات نه دي پاره شوي، د وینې رګ شکېدلی دی او یو انسان ته یې غټ جنجال جوړ کړی. ځینې وختونه دا جنجال په غټو سردردیو باندې بدل شوی. یو نفر خپله پښه د لاسه ورکړي، یو نفر خپل لاس د لاسه ورکړی دی. ولې؟ د ډاکټر د غلط تشخیص له امله. ولې؟ د ډاکټر د اناتومي کې یا د اناتومیک علمیت د نه درلودو له امله. نو ځکه په کار دی چې دې مسایلو ته باید جدي وګورو او دې مسایلو ته باید جدي پاملرنه وکړو. اوس زه غواړم یو بل شي ته هم تاسو پام وکړئ چې دا هم ډیر زیات مهم دی. هغه سپینل کورډ دی یا هم زمونږ په وجود کې زمونږ شاتنی هډوکی چې یو ډیر اوږد هډوکی دی او په دې کې عصبي سیالۍ زښته ډیرې دي او په شدت سره وصل دي. کوم چې د ملا مری هم ډیری خلک ورته وایي، ډیری ورته د ملا تیر وایي. د ملا تیر په اصل کې همدغه اوږد هډوکی دی او دا تیر د مریو نه جوړ شوی دی چې همدې ته د ملا مری وایي. د دې مختلف هډوکي شته دی، پورتنی حسي هډوکي بیل دي، د منځنۍ حسي هډوکي بیل دي، د ښکتنۍ حسي هډوکي بیل دي. دا یوه پیچلې اړیکه د عصبي سیالو سره لري کوم چې مستقیم مغز ته ځي. د دې اړیکه د عضلاتو سره ډیره پیچلې ده. ټینډنس دی چې دغه اوږد هډوکی چې زموږ په ملا کې د مریو نه جوړ شوی دی او یو غټ د ملا تیري جوړ کړی دی، د ټینډنس په واسطه دا ډیر کلک ساتل کیږي. اما څنګه؟ راځئ چې په ګډه یې وګورو. تاسو وینئ چې موږ سره د ستوني فقرات ښکلي هډوکي شته دی. دلته لومړی کتار د سیریکل ریجن په نوم دی تر C و پورې.
پورته دوه نور کتاره بیا د توراسیک ریجن په نوم یادیږي. له T1 نه پیل شوي او تر T12 پورې دوام کړی دی. بله برخه د لمبار ریجن په نوم ده. دا کتار یادوم. له L1 نه تر L5 پورې. څلورم یو بیا راسره دلته دی چې درته ښکاري به. زما په ګوتو کې دې هډوکي ته سیکرل ریجن ویل کیږي. پنځمه برخه بیا د کوکسیجل ریجن په نوم یادیږي. تاسو یې دلته د کوچنیو هډوکو په توګه وینئ. د دوی یوه دنده دا ده چې د ستوني فقرات نه ساتنه وکړي. او تاسو دلته وینئ چې ټول هډوکي سوري لري چې ورته د ورټبرال فرمن نوم ورکول شوی. دا ستره برخه چې تاسو هر یو کې وینئ دې ته بیا ورټبرال باډي ویل کیږي. او دا ګرد سوري اصل کې هډوکو کې نشته، مونږ جوړ کړي. د هډوکو سره انټرورټیبل ډیسک لرو چې مونږ ورته تنها ډیسک وایو. تاسو باډي وینئ، منځ کې ډیسک ده. راوتلي دوه طرفه کوچني هډوکي چې وینئ دوی ته ترانسفرس پروسس ویل کیږي. هغه یو چې شال ورته تللی د سپاینوسس پروسس په نوم یادیږي. دوی د ځینو سترو عضلاتو سره نښلیدلي وي. دلته ستوني فقرات وینئ پوره اوږد. دلته دا سپین یو د ستوني فقرات ډیسکونه دي او منځ کې تاسو هډوکي وینئ. نو ډیسک او هډوکي سره وصل دي او دا ډیسک تر غاړې پورې دوام کوي. دلته ښکته سیمه کې هم لیدلی شئ. له ښکته نه تاسو په اسانۍ ډیسک او هډوکي وینئ، خو څومره چې پورته ځو بیلول یې سختیږي. تاسو وینئ ښکته ډیسکونه نازکه شوي ځکه شکل یې بدل شوی او په همدې ساختمان کې سپینل نرفس هم پراته دي چې ژیړ رنګ مو ورکړی. له کوم سوري چې دا عصبي سیالۍ راځي د انټریور ټبرل فرمن په نوم یادیږي. د همدې لارې نرف ستوني فقرات سره هماهنګي کوي. هر څه که چیرته د دې سوریو د تنګېدو لامل شي نو هډوکي او یا هم ډیسک کوچنی کیدلی شي او د سوري تنګېدل عصبي سیالۍ ته زیان رسولی شي. مثلا که زه دوه هډوکي پرته له ډیسک تاسو ته وښایم نو تاسو لیدلی شئ چې دا سوري څومره تنګ دي او د نرف راوتلو ته ستونزه جوړوي. او له بل پلوه که ستاسو د ملا ډیسک التهابي شي نو بیا هم یاده ستونزه پیدا کیدی شي. زه غواړم تاسو ته په صحي شکل وښایم. ویې ګورئ. دلته وګورئ. مونږ L4، L5، S1، S2 او دلته S3 نرف لرو چې سیاټیک نرف سره اړیکه لري. نو دلته به د ستون فقرات حدود دي. نو تاسو سیمې ته په کتو سره پوهیدای شئ چې کوم نرف زیان لیدلی دی. خو فکر مه کوئ چې التهاب یوازې دلته اوسیدی شي. التهاب مختلفو سیمو کې لکه دلته هم پیدا کیدی شي او دا نرف مخکې له دې چې راووځي د سپینل کانال دننه تیریږي او هر ځای فشار پرې راتلی شي. راځئ یو یې درته له نږدې وښایم. دا سیمه بیا د کارټلج لخوا پوښول شوې اوسي او دلته هم تر څو سره یو جاینټس جوړ کي. بیا دلته به کارټلج وي او ورسره دې لوري ته هم. او که یو بل ستون هم راولم تاسو وینئ چې دوی سره څنګه یو ځای کیږي. دلته یې په عمومي شکل لیدلی شئ. کیدای شي ډیری عضلات درته ناپېژندلي اوسي خو په ټوله کې راتلونکو جراحانو ته یې لیدل پکار دي. لکه څنګه مو چې ولیده زه باید ووایم چې متاسفانه په ځینو شرایطو کې موږ د ملا د دې تیر سره ډیره زیاته بې احتیاطي کوو او د دې بې احتیاطۍ له امله دا شدید صدمات ویني. مثلا یو ځوان دی نوی په ځوانۍ راځي، دا په ځان نه پوهیږي، کار او وظیفه پیدا کوي او دا له حده ډیر درانه شیان پورته کوي د دې د خاطره چې خپل رئیس خوشحاله کړي یا د دې د خاطره چې نورو ځوانانو ته وښایي چې دا ډیر تکړه دی. 6 میاشتې ګوري چې د سړي د چپې پښې یا د ښي پښې په ښکتنۍ حصه کې یو رقم درد پیدا کیږي چې مشخصا په یوې حصه کې او دا د دې درد نه ځورېږي او فکر کوي چې مشکل په خپې کې دی. کله چې ډاکټر ته ځي ډاکټر ورته وایي چې د ملا تیر دې ښویېدلی دی یا د ملا تیر دې بې ځایه شوی دی او نور دا په اندېښنه کوي. په ځینو حالاتو کې ځینې ځوانان سره د دې چې دا درد لري ډېرې جدي نه نیسي، ډېر وخت ورباندې تیروي او دومره ناوخته ډاکټر ته ځي چې نور هغه د ملا تیر چې کوم بې ځایه شوی دی په دواګانو یا په فیزیوتراپي باندې نښه کیږي او دی مجبوره دی چې عملیات وکړي. اکثریتو د ملا د تیر عملیات د همدې د خاطره کړی. ځینې خلک یې وزن جګوي په صحیح شکل نه جګوي. مثلا د تیږې جګول داسې کوي چې دوی ټول فشار په ملا راولي. که چېرته تاسو غواړئ چې په ملا مو فشار رانشي کله چې وزن جګوئ باید مکمل کینئ. یعنی کله چې په مکمل شکل کینئ هدف مې د داسې یو کیناستو نه دی چې هغې کې تاسو ولاړ نه اوسئ او په ولاړ په دې شکل راجګ نه کوئ بلکې ورته مکمل کینئ راجګوئ به یې وروسته د هغې به درېږئ. په دې شکل ستاسو د ملا په تیر باندې ډېر فشار نه راځي.
په هغه انجونو کې چې حامله دي او دوی کالي مینځي یا دوی کوټې جارو کوي یا دوی فرش او کالینې چې دی پاکوي، د دوی د ملا په مرۍ باندې فشار راتلی شي، ځکه نور دوی عادي نه دي. دوی چې دی په خپله ګېډه کې یو ماشوم لري چې هغه ماشوم په خپل ذات کې وزن لري او دا وزن ورسره هغه کارونه کوم چې درانه کارونه دي د دوی په کولو سره کیدای شي د دوی د ملا تیر بې ځایه شي. او د ملا تیر د بې ځایه کېدو په وخت کې په داسې حالت کې چې دوی عامله دي بیا دوی د جدي نورو ستونزو سره مخامخ کیدای شي. نو په ټوله کې د ملا د تیر د بې ځایه کېدلو دپاره مختلف عوامل شته. یو د هغې عواملو نه د درون کار کول دي، یو د هغې عواملو نه د درنو شیانو پورته کول دي، یو د هغې عواملو نه په کلپونو کې د داسې وسپنو جیګول دي چې هغه ستاسو د وزن سره مساعد نه وي، یا پرته د نرمښت نه د درنو او د سکیلو تمریناتو ترسره کول دي. همچنان د ملا تیر په ماشومانو کې د فزیکي صدمې له امله کیدای شي چې زیان وګوري، لکه څنګه چې زموږ عادت دی اکثرا ماشومان په ملا باندې په سپلکه وهو یا په بوکس وهو یا شاته په کوپړۍ باندې چې دی په بوکس او په لغته باندې وهو، کوم چې په شدید شکل د دوی عصبي سیالو ته زیان رسوي شي او په شدید شکل د دوی د ملا تیر ته ضرر رسوي شي. د همدې له امله هغه ماشومان چې کوچني دي اما مثلا 15 کلن ماشوم دی یا مثلا 6 کلن ماشوم دی ولی بیا هم تشې متیازې د خوب په وخت ورنځي د دې دپاره چې د دوی ملا سسته شوې په عامه اصطلاح. ملا کوم ځای همدغه د ملا تیر، ولې چون د ملا تیر کې عصبي سیالي دي او تاسو عصبي سیالو ته ضرر رسولی، نو دا سیالي نشي کولی چې په وخت سره صحیح امر وکړي او د دې صحیح امر د نه کولو له امله ماشوم چې د په نیمه شپه کې خپل ځای چې دی لمدوي. نو په ټوله کې که چېرته موضوع خلاصه کړم، ما ویلې چې د انسان اسکلیټي سیستم د انسان د وجود په جوړښت کې ډیر مهم رول لري. تاسو په سر کې د سر کوپړۍ لرئ چې ډیره مهمه برخه ده او دا د سر د مخکینۍ سینه، د سر شاتنۍ سینه، د سر د دوه طرفونه کاملا ساتنه کوي. همچنان شاته د مخې لوري نه ښکته راځي، د سترګو نه چې دی کامله ساتنه کوي او د هغې نه وروسته بیا ښکته راځي اورال کویټي ته یا د خولې برخې ته چې ورنه ساتنه کوی شي. همچنان د شاته کوپړۍ چې کومه ده دا د ورمیږ ساحې ته هم راځي چې موږ د سپینل کورډ یا د ملا د تیر په برخه کې تشریح کړه. بیا د ملا تیر لرو چې دا ځان ته مرۍ لري، دا مرۍ ټولې سره یو ځای کېږي، یو غټ تیر جوړوي. دې تیر کې چې د عصبي سیالي ښکته وجود ته راځي او دا سیالي کله چې ښکته وجود ته راغلي د ښکته وجود نه ځي ټولو برخو د وجود ته. د ملا په تیر کې ټنډنس کوم وسلونکي ریښې چې دي دا کومک کوي چې د ملا تیر سیده ولاړ اوسي. د ملا په تیر کې چې کوم عضلات دي کومک کوي د ملا د تیر سره چې کوږ نشي یا مات نشي. په منځ کې رګونه هم دي چې د وجود مختلفو برخو ته لاړ دي. همچنان مو د لاسو په اړه خبرې وکړې. په لاسو کې هم مهم هډوکي دي. دا هډوکي کیدای شي کوچني اوسي، دا هډوکي کیدای شي متوسط اوسي. همچنان په لاس کې غټ او ستر هډوکي لرو. دا هډوکي د جاینټس په واسطه سره یو ځای شوي دي، یعنی کوم ځای کې چې یو هډوکی د بل هډوکي سره وصل کیږي هغې ساحې ته جاینټس وایي. او تاسو په لاس کې د هډوکو تشریح مکمله ولیده. د هغې نه د پښو په اړه مو هم بحث وکړه. په پښو کې مو د سترو هډوکو په اړه بحث وکړه، دا چې عضلات څنګه ورسره وصل شوي، او په دې هم وغږېدو چې په پښې کې تر ټولو ستر او قوي هډوکی هم موجود دی. نو هیله ده چې اسکلیټي سیستم اړوند تاسو ته یوه ریویو شوي وي او اوس دومره پوه شوي اوسئ چې د انسان اسکلیټي سیستم په کوم شکل باندې کار کوي، څومره مهم سیستم دی او څنګه کولی شو چې دغه سیستم تل رک روغ وساتو او ورنه پوره ساتنه وکړو. د دې سره د اسکلیټي سیستم درس پای ته رسو. تر بیا مو الله مل ښې چارې.